د لوی بخښونکي خدای تعالی په سپېڅلي نامه د لیک لارښود لومړنی درس دی. نن په یو ځای او جلا لیکلو بحث کوو. پخوا یو ځای ولیکو که یې جلا ولیکو. دا دوې بېلابېلې کلمې دي، بېلې معناوې لري. کله یو ځای لیکل کېږي او کله جلا لیکل کېږي. په همدغه درس کې په دې باندې بحث کوو چې کله یو ځای ولیکو، کله یې جلا ولیکو، او هغه ځایونه پېژنو چې یو ځای او جلا پکې لیکل کېږي. اول پخوا په دغه ډول چې په ورسره یو ځای ده د مختاړې په حیث راغلي په اصل د کلمې کې شته یو ځای لیکلي. دغه کلمه چې یو ځای لیکل کېږي د وخت کای دی. د دغې کلمې معنا مخکې، وړاندې، تېر مهال. کله چې په جمله کې کاروو یا هم دغه کلمې معنا چې ده مخکې، وړاندې، تېر مهال د وخت معنا ده. پخوا د وخت د قید په توګه چې وکاري یو ځای لیکل کېږي. مثلا عمر پخوا کابل ته تللی دی. د دې معنا دا ده چې عمر له اوس نه وړاندې کابل ته تللی دی. زه بلال له پخوا یعنې وړاندې پېژنم. زه بلال له مخکې وخت راهیسې یا له پخوا راهیسې پېژنم. نو دلته پخوا چې دی یو ځای لیکل کېږي. د دغې کلمې نور اړوندونه هم چې یو ځای لیکل کېږي په کلمه پسې کلمه متصله راځي لکه پخوانی. د لرغوني په معنا د کلمه هم یو ځای لیکل کېږي، جلا نه لیکل کېږي. دویم راځو پخوا، یعنې په له کلمې جلا لیکل کېږي. دغه کلمه جلا لیکل کېږي خو له یو ځای لیکلو سره توپیر لري. هغه توپیرونه څه دي؟ په دغه کلمه کې په سربل دی او سربل چې دی همیشه له کلمې جلا لیکل کېږي او خوا چې ده اسم دی. د دغې کلمې معنا چې ده کله چې جلا ولیکل شي د څنګ، طرف، لوري، اړخ او داسې نورو په معنا وکارول کېږي. خو دا په کومو حالتونو کې جلا لیکل کېږي؟ اول، که په د سربل په توګه راغلي وي، ورپسې خا کلمه راغلي وي، د هغې نه خپل وروستربلونه رسي. د هغو نه د وروستربلونه یو کې ده چې ځایي قید جوړوي. مثلا وایو پوهنتون زموږ د کور په خوا کې دی. دلته جلا لیکل کېږي ځکه په سربل دی او کې وروستربل ده، د دې ترمنځ اسم یا خا راغلې ده، یو ځایي قید یې جوړ کړی. د په دویم وروستربل پورې دی، دا هم ځایي قید جوړوي یا تسلسل هم کله ښیي. مثلا وایي ستا په خوا پورې ولاړ یم. دلته هم جلا لیکل کېږي. په د سربل په توګه راغلی او پورې وروستربل دی. د په یو سربل کې شو، دویم وروستربل د په یو وروستربل کې شو، دویم وروستربل یې پورې شو چې ځایي قیدونه جوړېږي. په دو دواړو حالتونو کې جلا لیکلي. ستا په خوا پورې ولاړ. دلته په سربل او پورې وروستربل دی جلا لیکل کېږي. دریم، د په یو بل وروستربل پسې دی، پر لفظي والی ښیي. په دې حالت کې هم جلا لیکل کېږي. که په د سربل په توګه راغلی وه، د خا نه وروسته یې وروستربل راغلی وه، جلا لیکل کېږي. زه ستاسې په خوا پسې درځم، یعنې زه ستاسې په لوري پسې درځم. دلته هم جلا لیکل کېږي. یو ځای لیکلي سم نه دي.